د اختر شپه او چوړیل ګلینو ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راسه تر اخره پورې وګورئ. دغه رنګې په یو کلي کې شپه وه او اختر هم و په بل سباله او دغې ماشومانو ویل چې موږ دا غوا اړوو دا د وضحې غوا ده چې دا سر وکي. نو دغه بولګانو او دغه غوا د شپې یو ځنګل ته واړوله او هغلته یې په سر کړه او خلک ترې نه وو خبره او دې غوا سر کولو او په دې کې دغه واړه ورته ولاړو. نو په دې کې اکدم یو پړق وشي او د اسمان نه یو ایلین راکوشي او هغه ورته وایي دا به زه ستاسو نه وسوړمه د غوا سیارې ته بېدن خېجام او ځان له به هلته خورم هلته غواګانې نشته او تاسو به ځان له نورې والئ موږ د دې نه به هلته وظیفه وکړو ځکه چې زما ملګري نور هم نارو نو دا به نه زه وړم دا حق زما سازېږي ځکه چې زه د هغې سیارې نه راکوشی یم او دې بلې سیارې ته نو دا به نه زه وړمه. او دغه ماشوم ورته وایي رانچې ته داسې کار وکړه چې دا زموږ نه مه وړه او ځان له چېرته بل ځای غوا وګوره دا خو موږ ځان له ډېره په مینه اخیستې ده او دلته هم څارله راوستې ده دا چې ته زموږ نه بیاسی موږ به په اختر کې څه خورو څه دا خو موږ د مور او پلار نه پټه راوستې ده دلته نو دا زموږ نه هېڅکله هم ته وی نه سې که نه موږ به درته داسې خیرې وکړو داسې. هغه ایلین ورته واپس وایي ارې څنګه دننه شم وړی داسې به یې دنه وړم ځکه چې دا زما حق سازېږي حق او دا غوا به زه نه زه خامخا وړمه که دا مې نه یې وړې نو هغلته به زما هغه نور ملګري څه کوي اخر څه هغه خو هم وږي ناستې وږي نو دا به زه نه زه وړمه او هېڅکله یې تاسو ته نه پرېږدمه او که نه یې راکوئ نو تاسو به دلته ایسته مړه کړمه او دا به درنه ویسمه. او په دغه وخت کې دا ایلین خبرې کوي او یو چوړیل راوځي او هغه ورته وایي ته د دې ماشومانو نه خیر څه غواړې څه دا خو به اوس خیر نه وي ته د هغه دنیا نه دې ماشومانو پسې دلته راکوشوی دلته نو اوس به ستا خیر نه وي اوس به زه تا خورم او دا ماشومان به دنه خلاصوم چې دا خپله غوا ویسي بېرته. نو په دې کې به هغه چوړیل دم وکړي او دغه ایسته په دغې ځګي کې اکدم اور والي او دړې دوړې شي او دغه چوړیل دغه ماشومان روان کړي او په دې کې سار شوی وي او دغې کلي ته بوځي او دغه پلارانو ته یې وله وایي ارې تاسو داسې کار وکئ داسې چې دا ماشومان هم ونې کوئ زه خو د دې کلي چوکیداره چوړیل یم چوکیداره او چې زه نه وم نو دا غوا به یم دې ماشومانو له بول و هغه ایلینه او دا ماشومان به یم دله خوړلي وو نو خپل ماشومان په کنټرول کې وساتئ. او په دې کې هغه ایسته حلال کې هغه څاروي په دغه ځګي کې وضیحه وکړي او دغې چوړیل له سر ورکړی وي او دغه راغلی وي او دغه سر ته بوخته وي او ایسته خوري او دغه په خپل کلي کې دغه ماشومان ولاړ وي او د دغې ایلین نه بچ شي. نو ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه امید لرم چې خوښه شوې به مې که خوښه شوې مې زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی ځکه چې موږ په دې ویډیوګانو ډېر محنت کوو ستاسو دپاره او دغسې که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ چې دغسې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو ته راوړو نو زموږ چینل ته لازمي سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې اجازت راکړئ د لوی الله په امان.